اقبال نے خوشحال بابا بارہ کی وہی خوش سرود شاعر افغان شناس کے بینت باز گویت بے حراس حکیم ملت افغانیہ طبیب علت افغانیہ راس قومی دید و بے باکا نہ گفت ہر پہ حق باشوخی رندہ نہ گفت دا خوشحال بابا یاد ہے. خوشحال بابا د پښتو یو داسې شاعر دی یو داسې ادیب دی یو داسې مبارز دی چې د هغه باره کې هغه سره که مونږ وایو چې دنیا کې داسې کم یو کس د انبیا نه علاوه په دنیا کې مونږ داسې کم یو کس هغه سره کېښودی شو. اوس یو څو خبرې په پښتو لټریچر کوم چې دې سره داسې تړو چې په دنیا کې د دنیا یو کوم هم دا دعوه نشي کولی چې د هغوی د پښتو د هغوی د ژبې ړومبی بادشاه ړومبی شاعر بادشاه و د پښتو ړومبی شاعر امیر کروړ د قوم بادشاه و. دا په دنیا کې بل څوک نشي ویلی او دا هم نشي ویلی چې د هغوی د دویم د ټول نه لوی شاعر د قام سردار و منصبدار او سرلښکر و خوشحال خان. نو داسې نه ده بل دا ده چې په 139 هجري کې چې د پښتو لومبی شاعر مخې ته راځي باقاعده نو د هغې نه 250 کاله پس رود کې د فارسی شاعر راځي یعنی د پښتو شاعري د فارسی نه څه کم 200 کاله زړه ده. د دې سره سره کله مونږ د پیر روخان بابا دور ته راځو نو په دنیا کې د نظریاتي شاعرۍ ابتدا هم پښتنو کړې ده چې د خپل پیر د بایزید روخان کومه نظریه وه کوم تصور و هغه د روخانیانو شاعرانو په خپله شاعرۍ کې پیش کړی دی یعنی د ترقي پسند شاعرۍ او د نظریاتي شاعرۍ ابتدا هم پښتو کې شوې ده. بیا که تاسو وګورئ راځو خوشحال بابا له په دغه ځای زه خبره بیا ودرومم چې خوشحال بابا د پښتو یو داسې شاعر دی یو داسې ادیب دی یو داسې مبارز دی چې د هغه باره کې هغه سره که مونږ وایو چې دنیا کې داسې کم یو کس د انبیا نه علاوه په دنیا کې مونږ داسې کم یو کس هغه سره کېښودی شو. د دنیا هر یو فلسفي راواخلی د دنیا هر یو تخلیقکار راواخلی د ګویټې نه علاوه بل یو کس داسې نشته چې هغه مونږ خوشحال بابا سره کېښودی شو. ګویټې واحد کس دی ګویټې کې یو کمیش دی چې هغه جرنیل نه دی پاتې شوی نور هغه ښه بکسر مو ښه ډانسر مو ښه بیالوجي باندې مو 40 کتابونه لیکلي دي ښه لایر مو ښه شاعر مو ښه کریټیک مو داسې خوشحال بابا هم خوشحال بابا هم جغرافیه‌دان و خوشحال بابا هم شاعر و خوشحال بابا هم د سماجیاتو ماهر و د سیاسیاتو ماهر و سرلښکر و هغه بلا کوالټیز دي. زه د خوشحال بابا په حواله تاسو سره دا شریکه کوم چې خوشحال بابا د پښتنو دپاره دوه داسې کتابونه لیکلي دي شاعرۍ نه علاوه چې هغه په دنیا کې هغه وخت سره منفرد یو طب نامه ده او یو دستار نامه ده. د طب نامې سټډي که تاسو اوس هم وکړه کومه چې هغه په میډیکل ساینس لیکلی کتاب دی په هغې باندې په افغانستان کې یو سړي پی ایچ ډي وکړه او هغه د ایلوپیتي او د خوشحال بابا د طب چې کوم اصول دي د هغې کمپیریزن وکړه 15% هغه جدید طب سره د هغه طب نامه لګېدلې ده یعنی 15% صرف د هغې اختلاف دی. بیا دا ده چې هغه پښتنو لا په جیل کې په قید کې یو کتاب ورکړی دی دستارنامه چې هغه د پښتو د سوشیالوجي او د سیاسیاتو دوره بهترین کتاب دی چې تاسو یې د میکاولي د پرنس د روسو د سوشل کنټریکټ او د کیکاوس د کابوسنامې سره په قطار کې کېښودی شي او د هغې ټولو نه منفرده ده ځکه چې ډاون ټو ارت ته یعنی چې کوم ځمکني حقیقتونه دي هغه په دستارنامه کې او کوم جمهوري سوچ دی هغه په دستارنامه کې د سوشل کنټریکټ نه هم زیات معیاري دی او د پرنس نه هم زیات معیاري دی او دا زه ډېر په ذمهدارۍ سره هم ځکه چې 3 واړه کتابونه ما صرف لوستي نه دي سکلي مې دي نو ما ته پته ده او تاسو یې هم وګورئ. د دې نه علاوه چې دی په آخر کې به زه دا وایم په دې کې خو بیا رحمان بابا هم دی په دې کې د رومانټیسزم بانیان دي چې د یورپ د رومانس نه مخکې رومانیت حمید بابا دي معرفي کړی دی. خو خوشحال بابا باره کې زه تاسو ته 2 خبرې کوم چې د شاعر په حیثیت هغه د میډیکل سټوډنټ ته وایي چې غوټې پسې وهې په لاس په درشي چاوې دا چې په دریاب کې ګوهر نشته ته ریسرچ کوه مسلسل جدوجهد کوه که یو ځل پیله شوي نو بل ځل به پاس شي وایي چې غوټې پسې وهې په لاس په درشي چاوې دا چې په دریاب کې ګوهر نشته. په هاسټل کې د وارډن نه تنګ شاګرد او شاګرد ته وایي چې که اسمان دي د زمري په خوله کې ورکه د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. بیا ولس ته وایي چې که تعلیق او هنر دواړه سره کېږدي زه خوشحال به پکې ونیسم هنر که یو پل راته ټکنالوژي کېږي او بل پله تقدیر زه به تقدیر پرېږدم ټکنالوژي واخلم. 4.5 کاله مخکې خوشحال بابا وایي که تعلیق او هنر دواړه سره کېږدي زه خوشحال به پکې ونیسم هنر.
نو دا زمون خوشحال د زکا اقبال وای اقبال د خوشحال بابا بارک وای خوش سرود شاعر افغان شناس آنکه بیند باز گوید بے حراس حکیم ملت افغانیہ طبیب علت افغانیہ راست قومی دید و بے باکا نگفت ہر پہ حق باشوخی رندہ نگفت دا خوشحال بابا یاد خوشحال بابا بارک اقبال وای his was versatile personality. He wrote on ethics, romanticism, and nationalism. He also wrote his autobiography, which is unfortunately lost. تاسو ګورئ افغان واریر پوئټ پښتو اکیډمۍ کې پروت دی په خوشحال بابا دغه مضمون دی د اقبال او د اقبال دریو ژبو کې هغه تټریبیوټ پیش کړی دی ځکه چې خوشحال ډېر لوی سړی دی او په اخر کې به زه دا ووایم چې که چېرې موږ دا ووایو چې نن په 21مه صدۍ کې منګه د صوفیانه پښتون او روماني غزل په حواله باندې د چا په زمانه کې اوسو نو حمزه بابا که موږ دا ووایو چې د فلسفیانه روماني او فکري شاعرۍ په حواله باندې موږ د چا په دور کې اوسو نو خان عبدالغني خان که څوک دا ووایي چې د جدید قامي انقلابي نظم په حواله موږ د چا په زمانه یا عهد کې اوسو نو اجمل خټک نو اوس په 21مه صدۍ کې موږ څخه داسې نمونه دي هغه غني خان چې هغه د مشرق روحانیت د هغې تقدس مات که خو په ترخ کې ځان سره واغسته او د هغې د حسن او د ښکلا په غېږ کې ورکه او د دیوال خواله یې وړه او د مغرب رومانیانو ته د دیوال نه اپه لکه توچلو خو یعنی روحانیت او وجودیت داسې غاړه غټای کړل چې خپل خدای ته د تلو جانانه لارې دنیا ته وښوله نو دا زمونږ ژبه ده دا د دې ادب دی که زه دا خبره کوم په دې باندې ډېر زیات وخت لګېدی شي او بس همدې ځای به خبره ځکه چې زما خیال دی چې مکمل اطمینان وي د دویم مرګ دویم نوم دی نو یا به زه مړ شم یا به راته تاسو په روحاني توګه باندې مړه شئ نو ښه دا ده چې دې ځای کې بس کړم السلام علیکم